अस्सलाम वालेकुम زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو هر کله وایم سیاست په خپل ځای دی خو پارټي بازي دا شیزونه دا هر یو پاکستاني پهله سیاسي دی بیا پاکستاني دی خو زما خیال دا دی زه چې یاره د کومې پارټۍ نه کوم خوبي راځي مونږ د هغه مخې ته راولو زه د پارټو ذکر سره چې دی زه به د جماعت اسلامي پارټۍ یو ذکر کوم او هغه دا دی چې کله د عورتو کې حقوق چې کوم دي د ښځو حقوق دپاره چې کوم هغه انټیانې راوتې وي د تنظیمونو والا او چې کوم د ویلفیرز والو دا چې راوتي نو هغه ټیم کې جماعت اسلامي والا چې کوم دی هغې زنانو په اسلام آباد کې بیل هغې سره خوا کې چې دی نو یو پروټیسټ کړی و او یو بهترین پروټیسټ و با پرده یعنی ټوله دنیا کې هغه ومنلی شوله چې ډېر ښکلی یو پروټیسټ هغې وکړو او د هغې چې کوم هغه فحاشۍ خلاف دی با پرده کم پروټیسټ وکړو نو ډېر زبردست و ډېر زبردست طریقې سره هغې یو دغه وکړو دغسې نن یو بلنه شوې ده د انډیا خلاف ته د کشمیر په حق کې ده او دا د جماعت اسلامي یو خاصه ده قرباني غوښه تقسیمول په اخترونو کې غریبانو سره امداد کوله دا د جماعت اسلامي یو خاصه ده د هغې یو خوبي ده د هغې یو خصوصیت دی او دا منلې شوې ده دې نه انکار کول دا زیاتې دی د هرې پارټۍ به خپلې خوبیانې وي جماعت اسلامي دا خوبي ده چې یاره خامیانې هرې پارټۍ کې شته پی ټي آی کې شته پی ایم ایل این کې شته پی پی پي کې شته جے یو آی کې شته جے یو آی اف کې شته هرې پارټۍ خپلې خامیانې دي خو خوبیانې چې کوم دی نو په هغه جماعت اسلامي کې دا ده چې د حق دپاره د ودرېدل چې کوم دی دا د جماعت اسلامي خاصه ده بهرحال دلته یو بلنه شوې ده د هغې کوریج دپاره انشاءالله موږ راغلي یو کوریج به کو ګورو چې دی څه وایي نو تاسو سره به انشاءالله مکمل کوریج زه ساتم مکمل کوریج به تاسو څخه یم موږ سره اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدین جماعت اسلامی پیښور او خیبر پختونخوا نن دا احتجاجی مظاہرہ دا امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سینیٹر سراج الحق سے پوینا بانے پٹول پاکستان کی دا آغا مظلوم کشمیرینوں پا حق کی دا چپو 1947 کی اگی ہم دا یو آواز کرو چی منگا الحاق پاکستان والو اور نرم آغی دا پاکستان چندہ پلاس کی نولی دا اور پسینہ بانے گونے خوری اور دا یو آواز کری کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں لیکن دا انڈیا آگا مودی دا انڈیا حکومت پاگی بانے یو کال پورے اطلاق ڈاؤن کرے دے باشمانو دا پارا پئی نشتا دا مریضانو دا پارا
امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق سے اپیل باندھے په اسلام آباد کې هم روان دی او په پیښور کې جماعت اسلامي پیښور د سورې لاندې دا احتجاجي ریلي روانه ده. تاسو ته معلوم ده څنګه چې تاسو ته معلوم غیرتمند مسلمانانو رانو امیر جماعت اسلامی پاکستان په اپیل باندې نن جماعت اسلامی پیښور دا یوم سیاه کشمیر باندې کشمیر مسلمانان مقبوضه کشمیر مسلمانانو باندې کم لاک ډاون هغه یو اکټ ظالمانه اکټ پاس کړی و د هغې یو کال پوره شو. نن په 5 اګست باندې موږ یوم سیاه مناوو جماعت اسلامي پیښور دړخه. زه رب ذوالجلال د کلام نه د دې پروګرام آغاز کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. غیرتمند مسلمانانو ورانو د دې یوم سیاه او احتجاجي ریلی اولنی مقرر جماعت اسلامی یوت پیښور ضلعي صدر نور غلام افریدي صاحب ته خاص کوم چې هغه تاسو سره مخاطب شي. نور غلام افریدي صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب عبدالواسع صاحب جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، محترم جناب عتیق الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع پشاور، محترم جناب قاری احمد سعید صاحب جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ضلع پشاور، محترم جناب حفیظ عصمت صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ضلع پشاور اور د جماعت اسلامی د هر سطح قائدین اور د جے یو ځوانانو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې 365 ورځې وشوې چې په کشمیر کې تعلیمي ادارې بندې دي، سکولونه بند دي، روزګار بند دی، خلک کور نه بهر نشي راوتلی په کشمیر باندې. مونږ انډیا ته او کشمیر ته دا وایو د دې احتجاجي مظاهرې په مناسبت باندې چې پاکستاني زلمې د کشمیر سره ولاړ دی. موږ خپل ځانونه خپل بچي او خپل مالونه به د کشمیر دپاره قربانوو انشاءالله تعالی. د کشمیر د ازادۍ دپاره د جماعت اسلامي دا 72-75 ساله جدوجہد نه د چا نه پټ دی نه د چا نه پوشیده دی او د قاضي حسین احمد رحمت الله علیه چې کوم تحریک دی دا به منتقي افجار ته همدا جماعت اسلامي ستاسو په وساطت راشي انشاءالله تعالی. او کشمیر به د جماعت اسلامي په لاس باندې ازادېږي انشاءالله تعالی. که تاسو وګورئ د حزب المجاهدین ځوانان د کشمیر دپاره خپل ځانونه ورکوي او د شهادت مرتبې ته ځان رسوي. تاسو که وګورئ چې په پارلیمنټ کې دننه او په سینټ کې چې کوم بهترین د کشمیر دپاره اواز اوچتېږي هغه د جماعت اسلامي ممبر او د جماعت اسلامي سینیټر اوچتوي. موږ دا وایو چې په کشمیر کې د فوري کرفیو هټاو شي، سکولونه دې کلاو شي، حریت پرې ونیم، نماګان چې کوم گرفتار شوي د هغه د بالفور آزاد کړی شي.
الته د انټرنیټ سرویس بحال کړی شي معمولات زندگی ده په روزمره هغه د کلاو شي کاروبارونه دي کلاو شي او مونږه وزیر خارجه او عمران خان ته دا وایو چې په OIC کې भरपूर अंदाज او په منظم انداز باندې د کشمیر د کشمیر شوجت کی او هغه باندې دا اسلامي سربراهان ځان تر یو ځای کی والسلام جزاك الله داون. الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم. محترم رور عبد الواسع صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، محترم رور عتیق الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع پشاور، محترم رور قاری احمد سعید صاحب جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ضلع پشاور، قائدین جماعت اور جماعت جماعت اسلامی مجاہدین و کارکنان رونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 منٹ کی خبر ختموما تفصیل خبر بزمونگا مشران کئی نند جماعت اسلامی امیر سینیٹر سراج الحق سے پاپیل باندے طول پاکستان کے تک کرنگ مظاہری روانی دی دا مظاہری دی دا پار دی چیو طرف دا جماعت اسلامی خپل کردار چی دا اثرینو نرا روان دے دی قوم تا پتہ دا اغا اظہار او بل طرف دا دی وقی چی اتا 50 بلکونا چی دا دا مسلمانانو زندہ قومونی دیو قبرستان دی جوڑ شوئے دے دا دی مظاہرو بذریعہ باندے مونگا OIC تا امت مسلمتا او ٹولی دنیا تا دا غق کاؤ چی زی ابازول برازی دا جہاد نبغیر بلا لارا نشتا انگا جہاد بذریعہ باندے با مونگا کشمیر آزادو انشاءاللہ تعالی. اقوام متحدہ بار بار قراردادوں پیش کرے مونگ دلیل خبرے مذمت کو جو سا پوری پاگی باندے عملو نشو OIC اجلاسنو شو مونگ دا پرائم منسٹر نمدہ تک دا استداق دا مطالبہ کو چھ صرف پا تقریر باندے او صرف دا کشمیر ہائی وے پنوں باندے دا سری نگر بورڈ پا ذریعہ باندے اور پا نقشہ کے پا کشمیر کی تبدیلے باندے دا پا کشمیر نازادی گی مونگ پا دی ورز باندے دا دی مظاہری پا ذریعہ دا آغا 375C اور دا 35A دفعے چھے ہندوستان پا خپل آئین کے کم ترمیم کرے دے دا غیر مذمت کو اور یواری بیاد اعلان کو چھمونگ با ٹول امت مسلمہ دا ویوزے کو اول میں انشاءاللہ پاکستان کے پدی اسلام آباد کے دا پیرنگیانو دا استعمار دا شاگردان شروع اور دا دین آباد با دا امت مسلمہ سربراہی بکو قیادت بکو اور دا جہاد پذریعہ با انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. पाकिस्तान 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 لا इलाहा इल्लल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب عتیق الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع پشاور، قائدین جماعت او زما انتہائی محترمو د پیښور غیورو مسلمانانو د جماعت اسلامی کارکنانو پورا یو کال وشو په مقبوضه کشمیر کې لاک ڈاؤن دے، په مقبوضه کشمیر کې کرفیو دا، په مقبوضه کشمیر کې کاروبارونه بند دي، په مقبوضه کشمیر کې تعلیمي ادارې بند دي، په مقبوضه کشمیر کې هسپتالونه او جماعتونه بند دي، په مقبوضه کشمیر کې د اختر او د جمعې په منظور باندې پابندي ده. نو د مقبوضه کشمیر د عوامو جرم څه دی؟ د مقبوضه کشمیر عوام صرف د هندوستان نه ازادي او د پاکستان سے الحاق واړي. په دې وجه باندې د هندوستان حکومت د مقبوضه کشمیر په عوامو باندې کرفیو او لاک ډاون مسلط کړی دی. د مقبوضه کشمیر حیثیت اقوام متحده تسلیم کړی دی چې مقبوضه کشمیر یو متنازعه علاقه ده. د کشمیر خطه دا
द पाकिस्तान और द हिंदुस्तान पमेंस के दास मसला दा कि दागे हल अक़वाम मुत्तहिदा पखपल करारदादों के पेश करे कि द कश्मीर अवाम द चा सर अगवाड़ी दागी सरब इल्हाक के खो हिंदुस्तान अवल मकबूजा कश्मीर बांधे कब्जा उकड़ा और ब्याई द मकबूजा कश्मीर खसूसी हैसियत ख़त्म को और पूरा यो कालवशो खुंदनम कि मकबूजा कश्मीर की कम नौजवान शहीद शी अगर पाकिस्तान पर झंडा के खलक दफन कई ननम कि मकबूजा कश्मीर के जुलूस राउजी तो खलक दा नारा लगाए कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान से रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। दाद मकबूजा कश्मीर द हर माशूम आवाज दे, दाद नारीना और द जनाना आवाज दे, दाद बुढ़ा और द जवान आवाज दे। पदे वजह बांधे रुनो मंगा द मकबूजा कश्मीर द आवाम सरयू और पदे मौका बांधे पुल हुक्मरानान तदा खबर कहो कि हुक्मरानान बा तकरीर न कई, हुक्मरानान बा मुतालिबा न कई, हुक्मरानान बा अमली इक़दामात कई। पकार दावा कि द पाकिस्तान हुकूमत द OIC इजलास रा होते हुए पकार दावा कि पे इस्लामाबाद के और पे मुजफ्फराबाद के इस्लामी मुल्कुनो द सरबराहान इजलास रा होते हुए पकार दावा कि द पाकिस्तान हुकूमत यो गट वबद द वजीर आज़म और द सदर पर सरबराही की जोड़ खड़े हुए और द पूरी दुनिया द ताकतवर मुल्कुनो और द इस्लामी मुल्कुनो दौराई खड़े हुए और द पाकिस्तान और द कश्मीर द अवामो दा पैगाम और दा दर्द आगा खल्कुता और आगा मुल्कुनो ता रियासतुनो ता रसोले हुए पकार दावा कि ज़माना द पाकिस्तान दा मुसल्लह फौज कि कम द पाकिस्तान द सरहदुन मुहाफिज दे द कश्मीर इलाका दा द इंडिया इलाका नदा दा द मुसलमान इलाका दा कश्मीर मसला दा द पाकिस्तान द जोड़े दो नफस जोड़ा शवेदा द कश्मीर अवाम द पाकिस्तान सर इल्हाक वाली द कश्मीर हवागानी द पाकिस्तान तरफ नदी नारे तकबीर सबीलुना सबीलुना आवाज दराजी सबीलुना सबीलुना कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा द कशान रुणो द पाकिस्तान जिदा सुमरा गट दरिया बुनरी दादा मकबूजा कश्मीर दा इलाकी नाराजी पदे वजह बांधे द पाकिस्तान द मईशत इनहिसार द पाकिस्तान द बिजली इनहिसार द पाकिस्तान द ज़राअत इनहिसार दा मकबूजा कश्मीर बांधे दे जका कायदे आज़म फरमाइलियो कि कश्मीर पाकिस्तान के शहरक है दा शहरक की ज़मंग कटशी द पाकिस्तान मईशत बतबाशी और पदे मौका बांधे नंचे द मोहतरम सिराजुल हक सेब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान आवाज बांधे पटोल मल्क की योमी सियादा रगीब आवाज बांधे पदे यो काल पूरा के दो बांधे जमात इस्लामी कारकुनान पटोल मल्क के रावती ली दे पे खबर दा अवाम और तरफा द मकबूजा कश्मीर अवाम तर दे खबर यकीन दहानी और कौम कि इंशाअल्लाह जमात इस्लामी और द पाकिस्तान अवाम और खुसूसन पुख्ताना अवाम बा तासु आवाज न प्रीदी दा बस तासु पशाना बशाना वलाड़ी तासु पशा बांधे वलाड़ी तासु पुश्तिबान भाई और द मकबूजा कश्मीर द आज़ादी द पारा द पाकिस्तान द तकमील द पारा बा इंशाअल्लाह मन हर कुर्बानी द तैयारी और खबर हुक्मरानानो तमदा खबर को कि यो तरफ द तासो द मकबूजा कश्मीर द मुसलमानानो खबर पर खबरों की कवई और तकरीरों की कवई और सियासी बयानात और आगे पजे बांधे गानी मशहूर खड़े और गानो बांधे और पर नगमो बांधे द कश्मीर द आज़ादी खबर कवई बद तरफ दा द इंडिया पायलटान द इंडिया जासूसान दागी द प्रे हुदूद पारा मुलारे हवारी कड़ी दी चागा प्रीदू अब इंडिया तलाशी और द मोदी द पारा नेक पैगामात राले गए और दागे द पारा पाकिस्तान की आवाज उचतवई दा दोगली पॉलिसी में इंशाअल्लाह नूरन चलेगी जमात इस्लामी वादा कर रखई और पदे मौका ने मंदा खबर को कि सोग द कश्मीर गद्दार दे दल पाकिस्तान गद्दार दे और वक्त हिस्सा कासिल न दे चागा द पाकिस्तान को हुक्मरानी पर कुर्सी बांध कीनी और पाकिस्तान बानी हुक्मरानियों की इंशाअल्लाह कि सो गद्दारी कई मन बागा कतरा गुरजो और इन पाकिस्तान अवाम बद पाकिस्तान और कश्मीर द इल्हाक द पारा हर कुर्बानी के इंशाअल्लाह तैयारी जमात इस्लामी में पशा बांधे वलाड़ी और कश्मीर मुकद्दर आज़ादी दा कश्मीर ब आज़ादी की इंशाअल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है
नारे तकबीर, कश्मीर से रिश्ता क्या? नारे तकबीर, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीरियों से रिश्ता क्या? जीना क्या और मरना क्या? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हिंदुओं का एक इलाज, हिंदुओं का एक इलाज, हिंदुओं का एक इलाज, मोदियों का एक इलाज, मोदियों का एक इलाज, मोदियों का एक इलाज। इंडिया की बर्बादी तक, हिंदुओं की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 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 कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। इंडिया के खिलाफ जिहाद, जिहाद। हिंदुओं के खिलाफ خلنا الجنة مع الأبرار يا غزيد يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.